أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله العلي العظيم. رب که د ما قبل سره داو چې د ملائکو د هغه خبرې چې دی د آدم علیه السلام په خلافت کې دی د حکمت غوښتنه کول چې یا الله خو موږ ستا تسبیحات وایو، ستا پاکي بیانوو، ستا لویي بیانوو، د مځکې خلافت خو د هغه قدر دی. د انسان په خلافت کې بیا څه حکمت دی چې د مځکې خلافت و مشرتوب انسان ته ورکوي. الله عز وجل دوه جواب ورکړي و، یو حاکمانه و بل حکیمانه و. حاکمانه خو د مشرتوب پر رقم سړی چاته دا ستا کار نه دی کرا کښېنه. الله عز وجل ورته ویلي انی اعلم ما لا تعلمون، زه چې په کوم کار پوهېږم تاسې نه پوهېږئ. دا حاکمانه جواب. حکیمانه جواب امر لره ورکړي حکیم چې د کاپ پسې بیا یې باره لري، د پوهی جواب، د حکمت ډک جواب چې الله عز وجل هغه په تېر سبقه کې پرون موږ بیان کړه. د انسان علمي استعداد یې ورښکاره کوي چې تاسې دا ته وګورئ دا څونه استعداد لري. په یوه پله د ټولو شیانو نومان چې په دې مځکه کې پیدا کېږي الله دته استعداد ورکړی دی چې دا ورته وګوري، نوم هم ورته ږدي، خواص یې هم کشف کړي چې په دې کې دا خاصیت پروت دی. که اریړه په لاس ورکړې د اریړې خواص انسان زده کړي چې دا په دغه کارو کې په لاس راځي. که زرغون موضوع په لاس ورکړې دغه خواص هم د زده کړي چې دا په دا وختو کې په کار راځي. تاسې ګورئ یا طبیبانو ته څه رقم بوټي پراته دي، هر یو په خپل ځای کې کاروي، نوم یې هم ورته ایښی دی. ملایکو چې دا ستاسې چې در وس لوړ کار دی. نو دا خو یوازې دا د پنسار د دوکان شیان نه دي. په دې مځکه کې په دې کائناتو کې الله تعالی څونه شیان پیدا کړي دي، د هر یو متعلق انسان نوم ایښودلی شي او انسان کشف کولی شي چې دا د دغه کار دپاره دی. دا ملایکې نشي کولی، دا پیرانان نشي کولی. نو دا خې هغه حکیمانه جواب ورلره ورکړي چې د انسان په خلیفه ګرځولو کې چې الله یې خلیفه ګرځي په هزارهاو حکمتونه دي، خدای یو نمونه ده، وایي مشت نمونه خروار بس. نو بس کې بالا دغه د خلافت وړ دی. اوس د انسان د مطلق انسان که د خبرې سر ستاسې په یاد چې الله ټول انسان ته د عبادت امر کړی و، که یوازې مؤمن ته یا یوازې منافق ته یا یوازې کافر ته، یا ایها الناس اعبدوا، ای انسانانو عبادت وکړئ. کله دا دوه قسمه کې یو یاد کړو درې سره. نو انعام هم دغسې نعمتونه لکه د اسمان پیدا کول، د مځکې فرش ګرځول، اوبه ورول، میوې ورول، دا خو یوازې مؤمن خوري که یوازې کافر خوري که یوازې منافق خو ګرده. هغه سوري نعمت و، معنوي نعمت کې یو دغه نعمت الله پر راپورته کوي چې ښه انسان ته هغه مخلوق یې چې ما ملایکه تا ته پر سجده کړل او ته چې مځکې ته راغلې ته دونه قدر متکبر سرکشه ته و ما ته سجده نه کوې. کیدای شي په خبره تاسې اوس پوهېږئ چې ته داسې بدکار ته جمله تړلې ده چې الله تا ته ما دونه شرافت معنوي در لاره درکړي چې ملایکه تا ته پر سجده کېږي او تا ته چې امر وشي چې الله ته سجده وکړه پر تا باندې غمیږي. نو دا خو غلطه خبره ده. نو کیف تکفرون بالله مخکې آیت کې نو دا بیا ته الله باندې ته څنګه کفر کوې، څنګه د خلکو پر چا شرم نه درته درېږي. دغه خبره اوس بیانوي. وإذ هغه وخت در په یاد کړه دا امر و نبی علیه السلام ته دی، وایي دا ذکر کوه خپل امت ته هم په خپلم. قلنا چې موږ وویل للملائکة و ملائکه ولره
چې اسجدو لآدمه. اسجدو کدا د ملائکه توري جلا کې هغه د اسجدو امر جلا کې نو بارا چې امر هغه د امر په شغه کې لکه د انصروغ حمزه مضموم راځي اسجدو او کګړ وای للملائکه تسجدو بیا نو ته چې زیرو سره مشلی نو چې موږ وویل للملائکه ملائکه ته چې اسجدو ټول سجدا وکړي لآدم و آدم علیه السلام ته وداته سجدا وکړي فسجدو دوی ټول سجدا وکړه الا ابلیس مگر نه یو ابلیس شیطان ابا واستكبر ابا د منع وکړ واستكبر او طلب د لوی وکي ځان چې لوی غوړه کړ باره ورزه د کوم خاندان څخه خلق به سوای چې زوی انسان ته سجدا وکړي وکانه من الکافرین وکانه دی ود الله په علم کې د وخت سره من الکافرین د کافرانو څخه نو خبره خصوص په یاد و چې موږ د مځکې خلافت تر انسانانو د مخه د پیرانانو د پاره چې الله ملک راواسته ولې پیرانان یې ګرد سره تارو نار پر سره مړی کړ ګډو کړ وړاندې کړ سره پسوای سره جزیرو ته د دریابو هغه دریابو جزیری چې یا غروتم ځکه ځنی خالص ول شیطان په هغه وختو کې ځان داسې یو تقوادار معرفي کې چې معنا زه خو د دې سره په قتل او غارت کې په دې شیطانت او په دې فساد کې شریک نه و د ملائکه خو ونیول کنه دوی هم وو کان من الجن ففسق عن امر ربه د شیطان ذات د اور څخه دی د جن د قسمت څخه دی خو چې دلته د تقوا لار غوړه کړ سوفي کې دی نو الله عزوجل په ملائکه کې حساب کې کنه ذات ته دوی سره یو دی نه دی سره یو ذات د ملائکه د نور دی دغه اور دی په ظاهر مثالو شپويږي یو کلی چې عام کلی د یو قوم د پروتي پارځه کې بارګزي پروتي یا څګزي پروتي یو بل سړی کراسه د سره تاجک دی په دې قوم جنې چې دلته په کلو واړول نه کې دلته اړولي خلک ودتم په غسترګ ګوري په هغه رقم معامله او وجت ورسره کوي نو الله عزوجل د عبادت د خاطر سره د ملائکه په ډله کې ورساب کې علم خو سره نو ازادي دونه درلوده چې په مځکه کې بګای سجدي کول په سلام اوار ولمنځ بکاوه غیب په اسمانو کې کاوه غیب په جنتو کې آزادي مطلق ګرځېدی دا رقم یو رتبه ځان ته درلوده نو دلته چې دا امر وسو دلته زما دا ګرځه بیان چې مې وکي د په یو سوال ده دا علمي سوال طالبان واردېږي چې دلته خو اعلی ملائکه ته امر کوي و اذ قلنا للملائکه اسجدوا شنو چې امر ملائکه ته الا ابلیس څنګه استثناء ځکه دا استثناء خو منقطع سونه دی خو د ملائکه د قسمت څخه نه دی لکه جاءني القوم الا حمار اغره کم خبره ځنه جوړیږي او دا استثناء متصله مفسرین بولي نو باروي چې دغه شیطان د عبادت د وجه دی عاجد دی معدود په ملائکه کې سکنه د ملائکه د قسمت څخه نه دی کدا اس په مضمون ته وسپويږي نو د دې استثناء اوس متصله ده بنا بر چی بنا بر دغه چې دغه اعزاز الله د تور کړو چې بره په قسم کې د ملائکه ورالي کني شیطان په دې ځان نس خلاصولای چې هغه په قران شریف کې وایي چې الله وایي چې للملائکه چې مشخ ملائکه او تویل چې اسجدوا زخ بیان نه یم یاد کړی ما سجدا نه د کلمه ده خیر کلمات ول خو ملائکه وتی ول موږ ته د ملائکه په تور کې داخلي اگر چې د ملک د ذات نه خو اوسېږي د دوی سره خطاب ته ام دینو په مضمون تاسو کې دای څه په دلیاست نو هغه سوال ختم دی چې د الا ابلیس استثناء ته څنګه کوي او شیطان ته څه ملامتي متوجه کوي امر خیوازي ملائکه ته کړی مال خدای په ملائکه کې وري حساب هغه د کلی مثال می درته کښې شو چې قوم یوي مگر د بل شپې په کې تیری بار خلک چې ګرد کلمې ملمانه ګرد بارک می ملمانه ګرد اڅک می ملمانه تاجک خور کوي په کې روان هغه بابا زم په دغه کلی کې د پیړوي په دغه سترګه خلک راته ګوري دغه امر د ته متوجه دي به ځان نخلاصي په استثناء کې ادي الله راوستي ترجمه ته تګوره و اذ هغه وخت فیاد کای پیغمبر قلنا چې موږ وویل امر موکل الملائکه او ټول ملائکه ته چې اسجدوا ته سجدا وکړي آدم او آدم ته فسجدوا دی ټول سجدا وکړه تفسیر شریف لیکي وای اول سجدا چې په ټول ملائکه کې وکړه اول اسرافیل علیه السلام پر سجدا ولوي وای الله عز وجل د لپاره دغه انعام ورلره ورکړي چې پر تنجي باندې ټول قران کریم ولیکل شي
او رسول علیه الصلاة والسلام ته تر 3 کالو پورې د وحی د پاره اسرافیل علیه السلام هم راتلی. د وحی او قسم چې بیانوي په او قسم کې قسم دغه دي چې څومره اسرافیل علیه السلام هم دا کار کړی دي. کېدای شي په خبره پوه سواس. ولی خود د رسول علیه الصلاة والسلام د نبی علیه السلام د حضرت محمد علیه السلام پلار خو هم آدم علیه السلام دی، لکه زموږ پلار دی خو د هم دی. نو خو د پلار ته لومړنۍ سجده په ملایکو کې د کړو. الله هغه اعزاز ورکړي چې پر تنجي باندې دغه قران ورولي کې ټوله، او هغه هم چې د جبرئیل امین وظیفه کوي د اجرا کړی دا هغه ده. نو فسجدوا دي ټول سجدا وکړه الا ابلیس، مگر نه ابلیس او شیطان. شیطان د سجدې څخه ځان وېستي. ولی ابا د منع وکړه، واستكبر او ځان ته کبر غوړه کی. استفعال باب دی طلب د کبر د لوی وکي چې زه خو د غټه خاندان یم. وکانه من الکافرین، وکانه دی وو دلته ګوره د کانه د ماضي څخه استعمال کړ. نو خو دلته ویل چې د الته د یسو د کافرانو څخه یا وکان د پخواڅله، یعنی الله وای ما د پخواڅه پیژندې. د الله په علم کې د پخواڅه الله په د پیدا چې ستا عبادت په اخلاص نه دی، ستا عبادت د ریا د پاره دنو څه کار کاوه. په دې ریا کې تفاسیر لیکوي د هدف تاو د الته فکر ورته و چې شنو پیرانان خدمت کې د خلافت په سیواسته خلافت کې ځنی واخستي. نو دا بل پلا چې خلافت و چاته ورکول کیږي انسان ته ګوندې مشرتوب ازما په لاس کې شي. لکه ملائکه چې بد ځان سره وایره برای اصلاحات کې دای سیز مش په لاس کې چې الله عز وجل ورته اني اعلم ما لا تعلمون واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. زه علم درم پر هغه څه باندې چې تاسو ول ښکارا کوي کې پټه خبره دغه و. شیطان هم په ځکه دا خبره پټه کړه برای الله مشرتوب کې دای سي بیرته ماته په لاس راکول شي. دا شیطان ابول جان دی، کېدای شي په خبره پوهیږي د ټولو پیرانانو پلار، د ټولو پیرانانو مرکز دی. نو دول هغه زما نسل کې پسې واخستې کبیر ته خلافت و، زه به د خپل عبادت کوم دغه شی به ترلاسه شي. دا بیرته مشرتوب امارت کېدای شي په خبره پوهیږي. هغه چې دلته د انسان مسله راپورته سول، انسان الله پاک دلته د خلیفہ وټاکي د اوغه تمه وش کېدل چې او نو دا کار خو نه وسو بارد ته عبادت خوان نور کاوه. ولی خدای د الله لپاره نه کاوه، واره په اخلاص نو د مشرتوب د لپاره کاوه چې مشرتوب پر دلاسه سي. هغه مشرتوب نو وسو آدم علی السلام ته د ځکه مشرتوب ورکول سو د بار دغه و چې برای عبادت څخه خو به د سو کبر غوړ کی چې اړول سجدا وکړه سجدا نه کول. عارفین وای صوفیای کرام وای برای شیطان د الله پاک د یوې سجدې څخه انکار وکي چې یو سجده پر د باندې واجب او د ونه کړ. نور الله پاک بل شي نه ځنی غوښتي پای اغسو. نو پر انسان چې په یو منځ کې څو سجدي دي او په شواروس کې 15 واره المنځ دي چې د دغه سجدو څخه انسان انکار کوي ګردومبر پروت چې سرګي چوخنی نیولې. نو د دې به بارت څه علم بابا چې هغه یو سجده د رکب اهانت وکي به باکي وکړل الله پاک هغه عذاب اخته کی. نو یو سړی ک ګردومبر سجدي نه کوي په شواروس کې 15 وخت المنځ دا ټوله تر کوي بار د دې خو به نور عاقبت خرابینو. نو دلته د شیطان دلیل په بل ځای کې په تفصیل راغلی په سورته اعراف کې راغلی. بل ځای هم شیطان دلیل دا پیش کی د الله په مقابله کې برای ولزه چې يم تا د اور پیدا کړم او دایږي د خاور پیدا کړی دي انا خیر منه ولزه خو درته بهتر یم. دلیل دغه پیش کی دا غلط دلیل دی. وای ځینې کسان چې ځان داسې شرکای او شعر کوي او څه د خبرې ذکر دي چې څنګه شغشتلې خبرې دي هغه هیڅ نه. اول دا خبره چې د الله تعالی امر نه پر ځکه خو وجه دغه کوپر باسي چې هغه سجدا وکړي نه ک. بیا دلیل سونه غلط دلیل و زه د اور پیدام اور تر مزکه به دي. اول خدا خبره غلطه ده اور تر مزکه کله بیو خو نه دی به. ولی خو د اور څخه چې کم کارونه اخسته کیږي هغه مخصوص کار دي چې فقط سوځل دي شر دي د اور کار شر دي سوځول دي شي. د مزکه چې کم کارونه اخسته کیږي په خدا کې انسان پر رسیږي چې حساب کې کم کارونه د مزکه څخه اخسته کیږي. شته یو فکر کوي کله ګڼې شیان د زیورات شیان کسره زرج کسپین زرج کیاکوت کې کزمرو چې وګړه د مزکه د لمانه سره راخیږي کنه راخیږي که خوراکي شیانو تراسي د انګورو د توتو د نوانو څخه ګرځي د مزکه د لړمونه راخیږي کنه راخیږي. دا به څنګه قیاس کی چې اور خو ترچا به دي تر مزکه به دي. بل دلیل تفسیر دا وای برای موږ به د شیطان سره ومن چې دا اور تر مزکه به دي سید. نو دا د دې دلیل کله دی چې د یو شی اصل شوسو چې ځنی جوړ سوی دی هغه به خامخا شي زر شي منګرته د زرو څخه بت جوړ کبره به تم شي خدای ما ته دوه ورته
نو آدم علیه السلام اگر چې د خاورو څخه جوړ دی، خاوره ته کمزوره ده تر اور، مګر خو چې دی جوړ شو دی بیا شریف شي سو. نو بره خو د دې ور دي چې سجده ورته وکړي. ته دا ولې وایې چې اور چې دی هغه تر مځکه بیا دی، نو زه د اوره جوړ یم، نو زه تر بیا یم. ته به د اوره جوړې، ته به بد یم، بل به د خاورې جوړې، هغه به ښي. نو دا د یو شي ذات چې ښه دی، د بل بد دی، دا اوس موجوده هیئت جوړ چې دی دا پر هغه نه قیاسېږي. لکه مثال مني څه رقم شي، خو د انسان اصل منی چې د نور انسانان چې جوړیږي، مګر چې نبی دې جوړ سي بارونه بیا هغه د منی په سترګو ورته ګوري. نو بره خو جلا شي سنو یو ولید نه جوړیږي د منی څخه، نو بیا ته په هغه سترګو ورته ګوري. نو دا د قیاس غلط چې د وکیده په دغه قیاس باندې د خلکو پر چم قوم پرستی وکړه. وای اول قوم پرستی شیطان کړي د پایسس. نو په دې جهان کې په دې دنیایي ژوندۍ کې به انسان هم خپل قوم پرستی پر هغه ځای کوي چې حق وي. که حق نه و د باطل څخه بلاس منځي، د باطل پیدا غره کم راوځي. نو دا خو د شیطان بیان وکړي چې د سجده ونه کړه، ملائکه ټول وکړه، آدم علی السلام رتبه دوغه نه لوړه سول. او بل حکمت دا دی چې د ملائکه ته ویل د سجدي امر وکړي. وای تاسو ګوري په دې دنیا کې خو په دې خبره پوهیږي، که یو سړی د خپل کور فرض کوي حج ته ځي، د حج په سفر په کور کې نو دی کشران او مشران ډیر لري، بره په د خپل ورونو کې یا په د خپل زامنو کې یو مشر د کور اختیاردار ټاکي چې ځینو ګر د شذ ونر راټول کې، بره وای ګوري الو کو زه په سفر زم د یو میاشت کې به زه نه یم، دغه د کور مشر دی. بالا چې ارڅه د ویل کوي به راولا سیګر د لاسونو ورمچ کې بس په مشرتوب و منی بالا زم. دا د څه د پاره د لاسونو په موچی چې عملی په دی وویني چې بالا دی مشر دی د امر ته بغاړش دی. پاچاهان د غره کم لیکستیش پر پامه د پاچی چې د انتخابات وسی بره به خلک چې هغه صدر اعظم و ټاکل سی یا بل د فوج مشر و ټاکل سی، انور ګرد راټول کړي بره خپل سلامي ګرد ورته ووي. په ټولو چې سلامي ورته ولا غزور سړی کمربند بر اخلاص کې بره وسلو مبارک سي. ګرد د ساده پاره من قادج بلان استاتر کومندر لاندې سو پر تیارو امر کې، پر فوج امر کې، پر بل کې د مځکی خلافت اعلی پاک انسان تور کې. ملائکه چې د مځکی د اسمانو خدمتونه پر غاړه دي ټول ورته پیش کړه، دای ګواکې السلامي او سجده ورلره وکي. کدای حکمت په دې خبره ته شپوي دلیاس الله په دغه د سجده ورلره وکي. بل سوال چې دلته واردېږي غټ هغه د سجده خو کفر دی. الله عزوجل څنګه امر کوي ملائکه او ته چې او انسان ته سجده وکړي. نو سجده دوه قسمه ده، دا بس دک. یو سجده چې ده هغه عبادتي سجده بولی. عبادتي سجده دا ده چې څوک خپل ځان ته معبود و بولی چې د عبادت وړ دی، دی ګواکې د خدای صفات لري، زه دا سجده ورته کوم د عبادت لپاره چې الله ثواب را لره راکړي. دا کفر دی، دا شرک دی، دا د آدم علیه السلام څخه د ازله چې راونه سي بیا تر قیامت پورې په مخلوق کې هیڅ چاته دا جایزه نه ده، دا نشي کېدلی. بل سجده د تعظیمی، د تعظیم سجده چې ده لکه د مثال په تور په د يهودو او نصاراو کې رواج په د سکولو کې وسمه رواج پاتې چې شاګرد ورځي هغه پرنسپل یا هغه مطلب هډ ماستر چې هغه ته ولاړ دی چې کیریر د سلام پر ځای داس ورته کوشي. دا اکثره ځایونو په د کلبو کې هم دا رواج چې هغه استادي چې ورځي داس ورته کوشي، دا د کجېدو سلام دی. دغه سجده د تعظیمی د لکه هغه کجېدو چې تعظیمی. نو دغه تعظیمی کېدل یا دغه تعظیمی سجده چې د عبادت نیت نه پکې خدای نه بوله، دا په تیر امتو کې جایزه و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دین چراغلی دا تعظیمی ام حرام کړ چې دا غم غلطه ده. نو کېدای شي اوس به تاسو په خبره پوهېدلی یاست که سجده و غیر الله ته غیر الله ارڅوک شدي که په دغه نیت ورته کېدل چې په دغه مسجد له کې چې د سجده ورته کوم په دې کې هغه مواصفات د الله پکې کې موجود بولی ورته کوي، دا شرک دی، کفر دی، بد دی. او که څوک په دې نیت چاته سجده نه کوي، سر نه کوي چې دا زما خدای دی، د عبادت په نیت نه د تعظیم په نیت ورته کوي، دا به حرام ده، کفر نه بلل کیږي. نو زموږ ستاسو اوس په دین کې سجده تعظیمی یا تعظیمی کېدل حرام دي، شرک نه بلل کیږي، فقط ګناه ده، ګناه کبیره ده. شرکی هغه سجده د چپنیت عبادت ولره وکړه سي. یو به بل مسله ده، دا ځینې خلک سره ګډي چالاکی کوي په دې ځای کې. هغه دا کوي یو سړی دی د خپل شیخ یا د استاد لاس مچین ورکوشي، دا د تعظیمی کېدل ورته وکړه په حرام کې واقع شو، د شادي لاس کې تور مچ کې، دا غلطه ده، دا غلطه ده، غلطه ده دی. دا کېدل د تعظیم پر رقم کې که غلاس باندې تبرک حاصلې، دا کېدل فقط یو وسیله و ذریعه ده، دا پاغه کې نه داخليږي.
د مثال په تور ما څه شی د جبه شبس نزور کړم را اخلم بر ما د دې شي تعظیم مکی ورکورسم خدا دراخستو یو ذریعه و بل رقم نه راخسته کېدینو نو ځینې جهال طالبان اوس جوړېدلي د استاد لاس ورمچي وزرې ځینې وکړي کشي اوس د دې لپاره دی کشي چې هغه د غم پر ځای کې هغه تبرک لاس ورمچ کی او هغه کوم نسرا چا کړېدل چې تعظیم جوړ کړی بابا دا خو تعظیمي کړېدل نه دي دا خو ستا په نیت پسې اړه لري چې ته د استاد احترام په دا کړېدو کې کوي خو نه کوي په دې باندې فقط خو هغه لاس ته ځان رسوي په دې باندې تبرک کوي د هغه دپاره کړېږي نو دا کړېده په هغه کې نه داخلېږي دا په ګناه کې نه داخلېږي یا هغه چې مطلقاً دا تعظیم په دا کړېدو کې د رکوع پر رقم ورته کورسي لکه مال په دا سکولو په دا کلبو کې چې رواج دي هغه چې دی باره حرام دی کېدای شي اگر د خبرې تسپر له جلا کړي نو دلته د سجدو په ځای کې چې سوال واردېږي چې الله پاک څنګه امر کوي و ملایکو ته چې ته انسان ته سجده وکړه د شرک امر کوي موږ وایو دا سجده تعبدي نه ده دا سجده تعظیمي ده تعظیمي سجده په هغه وخت کې جایزه وه ده اوس لپاره تعظیمي سجده هم حرامه ده زوی و پلار ته نشي کولی مگر که زوی د پلار پښې مچوي د مچېدو بیا جلا مسله د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ډک دي چې ځینې اصحاب راغله د پیغمبر لاس مې مچاوه چا به پښې مچولې نو اصحابو د پیغمبر پښې کشولې لوړې ورپورته کولې خو کړېدی هغه پښې به مچ کړې کړېدلې د تعظیم پر بنیاد نه وه هغه تبرک یې حاصله وه دا دوی خبرې اوس تاسې په ذکر سره جدا کولی شي چې دا کړېدل د تعظیم پر نیت هغه ګناه ده چې د تعظیم پر نیت نه وي د هغسې چې هغه بل کار ته ته ځان په رسې د سره کلي د مځکې څه راپورته کوې یا یو بل شی دې کږېږي یا په بیلچه کار کوې کږېږي دا په هغه کې نه دي داخل دا نه دي حساب بېرته راځو آیت کریمه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما دا آیات کریمه کې چې دی اوس ګورته زوجوکه تورې راځي ماینه تر اوسه د آدم خبره را روانه ماینه بیا دلته د کومې خواصه په دې ځای کې تفاسیر لیکي وایي آدم علیه السلام چې الله پاک په جنت کې پیدا کړي روح یې ورله راورکړي دونه اعزاز ورکول سو چې د جنت څه چې خدمه چې دي څه چې ملایکه چې دي د ده دپاره دونه تابعداره دي د امر چې په سجده الله مکلف کړي د هغه سره اتباعت نه دی سم نه خلک وایي اتباعت مې نه دی ساز زړه مې دی ښه هوس نه راته کوي نو دی وایي بدو الله عز وجل د دا چپه پښتۍ څخه ده حوا د یو څه غوښه را جلا کړه یو څه ټوټه لکه خټه ورته وایي خمیر ورته وایي هغه یې ځینې را جلا کړله نو حضرت حوا رضی الله تعالی عنها ورته جوړه کړل دغه خبره په روایاتو کې راځي دا قرآني نه ده چې د دې چپې پښتۍ څخه یې نو حوا ور جوړه کړه دا په روایاتو کې راځي خو کفار ما درته ویل زموږ د دین د یوې ذرې دپاره څراغ رااخیستی دی د خلکو د دماغه څخه یې باسي یوه دغه خبره چې دا ښځه د چپې پښتۍ څه جوړه ده پر دې باندې پروګرام جوړ په دا بي بي سي په دغو راډیوګانو کې کیڼه پښتۍ په دې بلډرۍ واله معنا پسخن مې په کیڼه پښتۍ معنا ښځه خلک کیڼه پښتۍ بولي کیڼه ولې دا خو د دونه کمالو خاوند د پلانۍ اوس ورته وایي چې کمال یې چا نه پکې ځي مړی خلقت د هغه ذات څخه دی خلقت د آدم علیه السلام د چپې پښتۍ څخه دی مګر دوی پر دې پروګرام جوړ کړی د الله ټول مورز پروګرام پر دې باندې وو چې دا چا مشوره کړې ده چې خامخا به خوراک پرسته لاس کول کېږي د رستاو د چپه بیا څه فرق دی که دوی دا دلیل وایي چې په چپه لاس په استنجا ول کېږي وم پخوا خو وروره صابون نه و په خاورو بیا لاسونه پرېولس خو صابون شته دا فرق نه لري چې چاته اسانه وي په هغه لاس چې خوراک یې چپه ورته اسانه دي په چپه دی کې که رسته ورته اسانه دي په رسته هغه دی په ظاهره مسلمان دی کلمه وایي چې د نبي علیه السلام نوم یادی صلی الله علیه وسلم ورسره وایي پښتون دی مګر خلکو ته تعلیم دغه تعلیم ورکوي چې د دې دغه فرق نشته دا چا سنت ګرځولې ده چې رسته لاس به کاري زموږ سپیسي د حکومتو راډیوګانې دغسې خدمت ولس ته وس کوي چې د پیغمبر سنن د دماغه کاږي په دغه لبو لاجایه کاږي چې ښځه هم په پوهېږي چې نه هم په پوهېږي پر دې بیان وکړي بس تا ګنټه راډیو چالان ده خلک پکښې کې غږېږي چې دا بیا چا ویل چې خامخا به رسته لاس چپه لاس یو مسینجا په ویل په رسته یې وایي استنجا څه فرق دی د سره په چپه دې ورخ په صابونه یې پرېوړه چې راوځي د دې لاس څه فرق کول کېږي هوغه کرامات هوغه اخلاق و آداب چې د اعلی رسول مشتهي شي د یوې ورې شکاږي د دغه خبرې هم چې مال د چپې پښتۍ څخه جوړه شوه پر دې د 2-3 کاله مخکې پروګرام جوړ کړی چې کیڼه پښتۍ معنا کیڼه د کومې خوا ده دا جلا مخلوق دی جلا د کمالاتو ډک دی باید نره اطاعت وکړي دا رقم یو بیان جوړ کړی و خو باره دا چې جوړه شول آدم علیه السلام بیده و چې راکښېنستی چې ورته یې کتل چې ته یې څوک هغه ورته زه ستا جوړه
زه ستا سره ژوند کوم. دغه جوړه د نر دپاره چې پیدا سوه د آدم علیه السلام په دغو نعمتو کې سره سره هغه زړه یې هوس نه کوه، زړه یې هوس شروع کړي، بس زندګي شروع سوه، خوندوره زندګي شروع سوه. دغه ځای الله پاک ورېدی وقلنا موږ وویل، امر مو وفرمایه، موږ ویل یا آدم ای آدمه اسکن سکونت وکړه، باشنده اوسه انت ته و زوجک او کوروالا سته الجنت په دغه جنت کې. ګوره زوج جوړې ته وایي، ته خپله جوړه دلته زندګي وکړي. وکلا تاسې خوراک کوئ منها د دغه جنت څخه رغدن په پراخه پیمانه، رغدن پریمانه، موږ چې هر شی وروره پریمانه و. الله وایي پریمانه خوره. دلته دا نسته چې برای الله شیږي یا دا ده چې بیل یې ډېرېږي، دوکاندار بیا ډېرې پیسې درپسې لیکي. وکلا د تسنیې صیغه د دواړو ته امر دی، دواړه خوراک کوي منها د دې جنت رغدن پریمانه او په پراخه پیمانه. او چیرې کوي د باغ دغه کونج هغه کونج کوم ځای حیث شئتما، حیث په هر ځای کې شئتما چې تاسې خوښه شي. ځای هم نه لري چې دغه ځای نه یو تونګاچه خاصه ده چې پر تا حرامه ده، نه یو درخته خاصه ده چې پر تا باندې دا درخته خوراک او بله در باندې حرامه ده، لاس یې ورلا دی. مګر هو ولا تقربا هذه الشجره، په دغه یوه درخته خو نوم د الله هېڅ نه کېدله، خو هلته د مځکې خلافت ته اماده کوي چې د دغه ځای سره د دماغ سره دا خبره مناسبه سي چې انسان مطلق العنان مخلوق نه دی. طالبان تاسې به د یوې خبرې ته متوجه سي، دا خبره خو نه په موږ تاسې کې ډېره مشهور ده. او دی پر ما بیا اوس قیدونه کوي، دنیا ګرده د قید سره ده چې قید کې وانه چې د سړي زوی نه ځینې جوړېږي. کنه پر الله عز وجل څه فرق ویلی به دا 15 منځونه چې دي دا بس دغه سار چې راکښنه ساس کوي سګرد او ورځ به فارغه دا الله خدای بدله ده چې دا ماپښینه بیا غوړي. کله انسان انسانیت بدل دی یو نه دی بدل، تا چوکاټ ته اچي برا ویا داس آزاد ولا کو وګرځي 2 ساعته ګرځي بیا جره غواړم منځ بکې، بیا بګرځي بیا جره غواړم کوي، بیا بګرځي بیا جره غواړم، ازادي مزاجي ته نه حساب. دا ولې دا رقم دی ارشسي دی د سار منځ وس د لمر راوختي وس نو قضا سو ګناه دی په غاړه سول ولې قضا کی چې وې هم کله ګناکار کایې به هم ګناکار مې نو څه پارک دی الله پاک خوش کړی مې وای 10 منټه مخکې چې مې کړو نو هم ګناکار وس اغل منځ کوم واسي دی قضا خو به شي غاړه خو به په خلاص مګر ګناه دی وکړو ولې خدای ته چوکاټ ته چې وای د ته آزادي مطلق ولې شته پروت پروت په اشتراکشنه سراکشه بنسته بس پر دامنټ ورته ګوره کدا خو ته واوشته ګناکار کړي خو ته راتیس ولې بس ته ګناکار نه په عبادت کې د انسان د اسلام ګرد پروګرام پر تربیت سرخي پر تربیه باندې سرخه تربیه ورلرو کی چوکاټ ته اچي هر شی چې چوکاټ ته ولېږي کمال ته رسیږي په نور څه نه پوهیږي په انسانیت کې په دا خو به پوهیږي پالیز خو به یو ځای لیدلې د خدای بندگان د پالیز د جوړنګ څخه په چک پرې کوي پالیزوان پختای دا ځای ځنی کاټ کا دا ځای کاټ کو څه چې پالیزوان د خدای پالیز ولې سمیدمي ګلان دې ځنی پرې کوي تاک به ملیدلی د انګورو پونګه مالی کې باغوانان په دې کویږي بس هغه راشین چې دا پونګه ځنی کاټ کا دا کاټ کا تکبیر خو به ملیدلی خود دغه جمادات چې د مثال په تور چې تراش ورنه کې سم غمې نه ځنی جوړیږي نباتات ته چې کټایو په جوړ لرور نه کې حاصلات نه کې انسان عین دغه رقم کنټرول غواړي د پلار د طرفه څخه د استاد د طرفه څخه د بچا او د حکومت د طرفه څخه په تربیه پسې پر هغه رقم تربیه چې هغه الله ویل ده د سبب کمالدار انسان جوړیږي ازادي غلطه ده چې انسان کزوی د پلار څخه ازادي غواړي تا پر ما سوال جوړ کړی دی بابا نو بابا خو ساده شمن نه دي خو ستاره تربیه د پاره وای یا شاګرد استاد ته وای تا پر ما سوال جوړ کړی په کور کې یو بل کشراکات وای تا پر ما سوال جوړ کړی دی بابا خو اله ستاده تربیه د پاره جوړ کړی ګوري تربیه د دې ځای لا شروع ده کنه په جنت کې نو د الله تعالی جنت په کمیج په دا ودرخته چې دا مخره د تربیه ته اچي د شرطه ولا تقربا ګوري دواړه باندې یکیږي هذه الشجره ودغه درخته ته فتكون باتس کېږي من الظالمین د ظالمانو څخه کېږي ظالم هغه چې د چا امر نه مني وای ظالم درته وایي ظالم بیا هم نه کوي ګوره د ظالم توري الله ورته وکاروه بیا دواړه د ظالمانو څخه کېږي و دې درخته ته بلاس نه وروري ولا تقربا ویلې دي د سینې چې ولا تاکلا خوري استمه یو ورنږدې لانه دا څنګه مثال چې ډیر خطرناک شی بره چې وز د مثال په تور یو بم پروت یو مین پروت که څوک لاس ورولي خو چی مګر هغه سړی چې په خطر پویږي هغه ابل ته څوی وای لاس مورده دا ځای ته چې نږدې رانسي ګوره خلکو ته دغه احتیاط ور په ګوته کې چې نږدې راتګله په خدای تاوان مرګ سره تړلی دی
الله هم دغه د مبالغه په توګه ورته جبرل خوراک هلته پرېږده، اصلي خوراک حرام دی، مګر پام چې نږدې ورنسي وجه درختې ته. نو په دې ځای کې بله مسله دا راځي چې تاسې وجه درختې ته مو نږدې کړي، دا کومه درخته وه؟ خلص د جواب دا دی. مفسرین خو اختلاف کړی دی، قرآن نه در ښودلی چې کومه درخته. یو وایي غنم دی، بل وایي یا دا غنم نه دی، دا انځر دی، بل وایي یا دا انځر نه دی، د مثال په طور بله درخته یو انار یا دی، بل چیش یا دی، کډو دی، بل دا شیان وایي. دغه د مفسرینو امام علامه ابن کثیر رحمت الله علیه وایي باره وایي چې کوم شی د انسان نه د دنیا ګټه پسې تړلې نه د آخرت، الله هغه نه بیانوي. وایي دا کار څه دی؟ الله هغه شیان بیانوي چې که انسان نه اوس د دین تاوان نیسي یا دنیا تاوان نیسي. دغه چې په دې درخته ته نه خبر چې کومه درخته و دین ته څه تاوان کوي. هر شی چې وتېره سوی د ادب یې ځینې منع کړي، خلاص اوس نه یې ځینې منع پر دې دنیا دي خوران. دا معلومات ضروري نه دي. ګوره که په خبر چې پلانوي درخته و ګټه یې څه شي ده، او که نه څه په خبر چې دا کومه درخته و تاوان یې څه شي دی. نو په دغه الله معلوم کړي نه دي، خو دونه زموږ عقیده ده چې یو درخته و، هغه چې عقیده یې فرض هغه کومه ده چې یو درخته و، نو چې هغه الله و آدم ته وښول چې دغه مه خوره. دا چې کومه درخته و تعین یې په موږ پسې اړه نه لري. اگر چې مفسرون وایي دي چې غالبه دا به د غنم درخته و. ولا تقربا تسې مه نږدې کېږئ و دغه درختې ته، فتکونا تسې به سئ من الظالمین د ظالمانو څخه. پسې فرمایي فازلهما الشیطان، فازل ویښ ویولهما دي دواړه، الشیطان و شیطان عنها د دغه درخت په باره کې دې ته ښویول ورکړه. چې دا ویښ ویول فاخرجهما مما کانا فيه، فاخرج راویستهما دې دواړه د آدم علیه السلام او خپله کورواله مما د هغه ټولو نعمتو درختو باغ څخه کانا چې دوی وپیښ په هغه کې ګرد نعمتونه په یوه چک باندې ولاړ، خلاص یوه غلطي وسول. وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدو. نو چې دې د شیطان په قول وکړه الله وایي ما امر وکړي، وقلنا موږ ورته ویل چې اهبطوا تاسې ځئ، بعضکم بعضې ستاسې دي، لبعض و ځینو نور لره عدو دشمنان ځئ. لکه دلته چې مو دشمني سره وکړه، جنت ته دشمنۍ ځای نه دی، ځئ ځینې ستاسې دي د ځینې نورو دشمنان، دا دشمنۍ په مځکه کې سره کوي، زما د جنت ته وځئ ځئ. ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين، ولكم سس دفار في الارض فمزکه کې مستقر زائد قرار د بودو باش دی، ومتاع او منفعت اخستل دی پر مزکه الى حين تر یو ټیمه پورې. وس دا بیا تفصیل غواړي. فازلهما الشیطان عنها، شیطان دی د هغه ځای څخه وښویول. دغه تفصیل نو بار در باندې ډیریږي پر دغه آیات باندې چې الله پاک فازلهما الشیطان سبا د هغه ځای څخه بار راوای. صدق الله العلی العظیم.